د فایټ په دنیا کې تر ټولو سخت رقیب څوک تیر شوی یا اوس هم څوک دی چې ته لږ فکر کوې چې دغه سړی زما لپاره سخت دی؟ او په خپلو فایټونو کې دی کوم فایټ در باندې ډېر ګران دی؟ کوم فایټ ډېر خوښېږي؟ فایټونه خو دې ډېر کړي دي که نه؟ بالکل. هغه یو فایټ انسان ته ډېر په زړه پوري نو زیات خوند سره که ښه فایټ و د اخرنی فایټ مو پاکستاني هېواد کې ولی مولوي صاحب ځکه دا ډېر مهم وخت و. مطلب د خوښي فایټر دی حبیب دی غواړي چې لومړی ملاقات د هغه سره وشي. ملګری مې ده نو د هغه د هفتې ورځ واده ده نو مر یو 15 جوړه کالي دې ورته کړي وای پیسې بله میاشت هو نو څنګه به زړه سره زړه نازړه دی احمد ولی هوتک که باز محمد مبارز؟ هوتک. سمی فیضی که واحد نژند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ناویلو کیسو پادکاسټ د ستړي مشي جوړ بخیر او خرخ لاست. د نن ناویلو کیسو په پادکاسټ پر اثر د افغانستان د ورزشي نړۍ اتل او د بوکسینګ هیرو خروټي صاحب ملمه دی او خروټي صاحب بغاګو چې د خپل ژوند ناویلي کیسې څه دي او هغه رازونه یې څه دي چې تر اوسه ترې موږ تاسو نه خبر یو. ډېرې داسې مسایل شته چې موږ تاسو د ژوند نه خبر یو، څنګه فایټ کوي، څنګه جنگيږي او څنګه د خپل هیواد لپاره بریا راوړي. خو ډېر داسې څه چې موږ تاسو ترې نه خبر یو په نن ناویلو کیسو کې به ترې خبرېږو او د ژوند هغه پټ رازونه او پټ نړۍ به هم راسپړو. خروټي صاحب محترم ستړي مشي جوړ بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه سلامات اوسئ زیرک صاحب، سلامونه احترامات تاسو ته او تاسو خبرونه ټول لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر زیاته مننه. خروټي صاحب لومړی خو راته دا وایي ژوند څنګه تیریږي، چارې څنګه روانې دي؟ الحمدلله ژوند چارې هر څه ډېر منظم او په خپل هیواد کې ډېر ښه روان دي. نو خپل ژوند الحمدلله ډېر راضي یاست. ملګرو ته خو به لومړی دا واضح کړو چې شاید خروټي د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي، د کوم ځای اوسېدونکی دی؟ شاید خروټي د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ او فیلیزون کابل کې. ډېر ښه دی. خروټي صاحب راځه چې دغه د فایټ نړۍ او د بوکس ژوند یې راواخلو، دغه سفر او دغه کیسه راوسپړو. څنګه؟ صحیح خبر دی انشاءالله. ښه دا به راته ووایي چې بوکس ته څنګه راغلی، دغه دنیا ته څنګه راننوتې، کومه مینه وه، کومه لیوالتیا وه چې ته یې مجبور کړې چې بوکس شروع کړي؟ رښتیا زیرک صاحب، نو ما څه کله لومړی د رسنیو د لارې نه دا د آزاد سیالۍ یا بوکس سیالۍ وکتلې، نو رښتیا یو جذبه یو خوند یې راکړه. نو هماغه باعث څه تر کلب ولاړلو، کلب کې تمرینات شروع کړه، خواري زحمت هم شروع کړه. هماغه باعث څه داخلي لوبو ترڅنګ خارجي لوبې مو کړې، څه د افغانستان ښه نمایندګي مو کړله. دغه لوبې خو ډېرې زیاتې دي او د ورزش نړۍ نو ډېره پراخه ده. کرکټ دی، والیبال دی، فوټبال دی، بوکس دی، جمناسټیک دی، ورسره څنګ کې نور ډېرې زیات سیالۍ. تاسې پکې یوازې بوکس ته راننوتلی، نسبت نورو لوبو ته په دغه لوبه کې ستاسو لپاره خوند او مزه څومره ده، څومره پکې خوښي؟ رښتیا نو دغه ما څه خپل ځان کې کوم استعداد وکتل، نو هغه باعث د دې څه زه باید بوکس لوبه انتخاب کړم. نو بس بوکس لوبې ته راغلو، نو په دغه کې مو لوبې وکړلې او ښه نمایندګي مې تر اوسه پورې د خپل هیواد کړې ده. انشاءالله د نه بعد به خپل خواري زحمت نور هم زیاتو، چې تر بیا خپل هیواد او هیوادوال ته یو بریا یا خوښي یا خوشحالي ورکړو. او فایټونه خو به یې ډېر کړي، ځکه چې لومړي سر کې څوک یو فیلډ ته راځي نو تمریناتو زده کړه کوي، هغه وخت خو به یې ډېر کړي. خو کله چې غټو فایټونو ته راووتلې، لومړی فایټ د کوم یو څومره وېرېدلی وي؟ کیسه که راته لګوو کې ویره څومره ډېره وه؟ رښتیا د ما سره لومړی فایټ و ګاونډي هیواد پاکستان کې. نو
یو استرس ځکه افغانستان نمایندګي وله او اوله لوبه یې واتې ما بیروني نو بیا داسې هېواد ګاونډی پاکستان مطلب رقیب ځکه نو ما ته استرس زیات و ځکه یو ډار و ځکه دا خو یو مهمه لوبه وله په ژوند کې لومړی ځل و نو خواري زحمت مې حد نه زیات کړه خو بیا هم استرس و لکه هغه د یېرې حالت څه ډول و فکر دې نه کوه چې یاره بېرته دغه سیالۍ نه تېر شم نه ځکه چې ما خواري زحمت کړی و نو انشاءالله نو خو مطمئن وم زه خپل تمرین راضي وم چې ما ډېر خواري زحمت کړی و نو هر ځوان چې د خپل هېواد نمایندګي کوي باید پوره چمتووالی یا خواري زحمت وکړي نو سیالۍ ته چې لاړم رښتیا لږ سترس و خو کله چې وزن کشي وسوله وزن کشۍ کې چې ما خپل هغه کم حریف تاثیر لاندې راوست نو هماغه اوس کله لوبې ته ننوتلو په سبا یې لوبه وله نو بیا لږ سترس خو اول راوند سترس کې تیر وزن کشي چې وشوه ستا خبره مې مونې وله ډېر زیات وبخه او دغه شپه راغله شپه څنګه تېرېدله څه فکرونه راتلل شپه کې خو ټول فکرونه یې هغه خوب څه ده هغه ډېر سخت دی خوب تاسو څونه کوشش کوئ خوب درسي خو خوب نه درځي ځکه سترس یې در سره سل سوچ فکر یې ځکه دا خو د وطن نمایندګي ده نو حتما سترس یا دغه نو کله چې بیا لوبې ته ننوتم اول راوند هم لږ سخته و نو دوم او درېیم راوند ما ته ډېر راحته و نو هماغه اوس دوم راوند کې د اولې لوبې چې ما ته خپل پاکستانی سیال ما په دوم راوند کې نکاح ورکړ نو هغه خوشحالي وه چې ما خپل وطن ته راوړه خپل هېوادوالو ته مې ورکړه نو هغه نه بعد چې دا کومې لوبې وې هغه کې ډېر راحت وم سترس ختم و ځکه عادت شوم ورسره او په ځان باور هم زیات شو ستا دې خبرو ته په اشارې یو فایټر را سره و پوښتنه مې ترې وکړه کله چې د لومړی فایټ و څومره یېرېدلې وایي کله چې د رینګ ته ورننوتم نو وایي رپېدمه وایي هغه کوم ملګری چې ما سره و نو هغه ته مې وایي چې زلزله خو نه ده وایي راته ویل چې نه زلزله نه ده په تا تاثیر دی نو ما چې خراب دی صاحب خو داسې حالاتو سره کله نه دی مخ شوی نه تر اوسه خو نه یم مخ شوی ځکه یو لوبې ته آمادګي نیسم پوره ښه آمادګي نیسم ځکه ما پسې د هېواد نوم ده او هېوادوال دی ته په تمه نو زه چې د هېواد نمایندګي کوم باید ښه یې وکړم شپه ورځ خواري زحمت وکړم چې تر هغو هېوادوالو ته یو خوشحالي زه ورکړم دا ما لپاره غټ ارمان او آرزو ده د فایټ په دنیا کې تر ټولو سخت رقیب څوک تېر شوی یا اوس هم څوک دی چې ته لږ فکر کوې چې دغه سړی زما لپاره سخت دی سخت خو هېڅوک هم نه دي ځکه دا خبره ځکه کوم چې باید خواري زحمت وباسي هېڅوک هم سخت نه دي او که چیرې خواري زحمت ونه باسي نو هر سړی سخت درته تمامیږي او یا سخت اوسي خو انشاءالله خواري زحمت چې کوو هېڅوک به سخت نه وي نو که هغه هر څوک وي باید خواري زحمت ورته وویستل سي او یو ښه فایټ وسي او خپله شهید خروټی په فایټ کې ځان څنګه تعریفوي زور نه ډېر کار اخلي عقل نه او که زړورتیا نه زیات یې باید زړور واوسي خو تخنیک او زور دا بې وروستۍ مرحلې ځکه ته چې زړور واوسي عارف دی خپله تاثیر لاندې هم راځي او ټول نه مهم راز د بریا څه د هغه زړورتیا ده او په خپلو فایټونو کې دی کوم فایټ در باندې ډېر ګران دی کوم فایټ ډېر خوښېږي فایټونه خو دې ډېر کړي دي که نه بلکل هغه یو فایټ انسان ته ډېر په زړه پوري نو زیات خوند یې سره که ښه فایټ و د اخرنی فایټ مې و پاکستان هېواد کې ولی مولوي صاحب ولی مولوي صاحب ځکه دا ډېر مهم وخت و او ما لپاره تر ټولو د ژوند خوږه خاطره هم دا وله او ښه فایټ هم دا و دا به مې هېر نه سي همدغه کیسه که راته لږه وکړي ولی مولوي صاحب څنګه فکر ته دغه خبره درغله او په کوم سوچ فکر سره د سیالۍ له ګټلو وروسته داسې یو ریاکشن ښکاره کړه بلکل زیرک صاحب نو کله چې ما تقریبا لوبې ته 2-3 ورځې پاتې وې نو دلته څه دی مونږ اتلو سرتېرو مجاهدینو وروڼو سرحد کې سره اختلافات راغله نو ما چې کله لوبه سوله
نو وزن کشي مې سوه، لوبه مې چې کله وګټله نو معنې باید موږ څه سرحد کې کومه ماته ورکړله نو باید دا زه باید بیا راتازه کړم. نو ما چې کله لوبه وګټله نو خپلو د اتلو سرتېرو غږ بیا په میدان کې د هغوی تر نظامي سرتېرو ما ورسوله، چې هغه دا کلمه ورسولی مولوي صاحب. ښه، یعنې هدف دا و چې دلته مو په پوځي برخه کې ماتې ورکړې وه او دلته تانو د ورزش په نړۍ کې ماتې ورکړه. نو تا ویل چې یو ځل بیا دغه د دوی د ترس او ویرې حالت بیا ورتازه کړم. بالکل په زخمونو مې ورته مالګې ودوړولې. څنګه چا خو څه ویل نه هغه وخت کې چې دا دې څه شي ویلې؟ رښتیا دا خبر څه ما وکړه، لږ مشکلات ماته پیدا سو، خو بیا ما خپلو مشرانو نه بیا هم ډېره مننه کوم چې مې پوره ملاتړ وکړه، ماته یې ډاډ راکړه او تر کابله بس روغ جوړ راغلو. روغ جوړ لیکن د څه چې خطر و. که دا راته ویلي د بوکس په اصولو کې په قوانینو کې داسې کوم اصل شته دی چې فکر کوي یاره دغه اصل سم نه دی دا باید بدل شي د ورزشکار لپاره تی ګټور نه بولي؟ دا اوس خپل د بوکس نړۍ کوم قوانین دي یا ادارې نو هغه ډېر منظم ښه پروفیشنل بوکس سره یو اماتور یو پروفیشنل دی. پروفیشنل بوکس زیاتره موږ هیوادوال کوي ښه لوبغاړي لرو نو هغه پروفیشنل بوکس کوي. نو پروفیشنل بوکس دا اوس کوم قوانین دي ډېر ښه دي او یو پروفیشنل کار لپاره بیخي مناسب خبره ده او څه شي کوم مشکل نه لري نه انشاءالله کنه. او فکر که بوکس نشته د بوکس دنیا صفر سره ضرب ده، شاید خروټه به څه جوړې ده، پایلټ به و، انجینیر به و، ډاکټر به و، څه به و. بیا مې ډاکټري ویلې او داسې ډاکټري مې ویلې چې خپل هیوادوال ته مې خدمت کوم نه تجارت کنه. څه فکر کوي چې اوسنیو خلکو کې داسې شته چې تجارت یې ورته ویلی که نه؟ زیات نه خو کم د ګوتو په شمار زیاتر تجارت استفاده کوي خپل د طب نه، خو زیاتره چې دي دا اوس هم خپل هیوادوالو ته خواري زحمت کوي او خدمت ورته کوي. او د بوکس کې کله حالات سره مخ شوي چې سمدسې د چا خبره پلک دې خوړلی او داسې د مرګ احساس دې کړی چې لکه چې لاړم؟ دا خو مې نه ده خوړه، خو دغه وروستۍ لوبه کې چې ده نو لایټینګ سیسټم ډېر تیز و، شپې لوبې وې نو آزاده فضا کې ولې نو رښتیا ماته لږ سخت و ځکه لایټینګ سیسټم ډېر تیز و، ما بس کتلې سترګې به رانه لږ تور خوړه. زه خو یم چې ګوره مه کوه هغه مقابل لوری به کوي وایي چې نه سترګې به یې تور به خوړه نو یو څوک ولګېدله ما نو هغه لږ راویښ کړم پوه شومه څه دلته یم نو انشاءالله هغسې ورځ نه ده راغلې او بیا انشاءالله را به هم نسي. تر اوسه یې ټولې څو لوبې کړي دي؟ یو خو هغه د ټریننګ لوبې د زده کړې د وخت رسمي لوبې تر اوسه ټولې څو کړي دي؟ رسمي لوبې چې دي ما تقریبا 14 لوبې چې دي هغه ما په فری فایټ کې کړي دي آزاده سیالۍ کې او د اخرنۍ 3 لوبې چې ده پروفیشنل ما په د بوکس په نړۍ کې وکړه یعنې په بوکس کې. هغه د خوښې لوبه خو دې راته وویله چې وله یې مولوي صاحب او کومه لوبه دې ډېره بدې راغلې زړه تور شوي دا ما سره کوم کارکردګي وکړه سره کوم لوبه مې وکړه؟ یو لوبه دلته داخل کې وله چې هغه ما کړې وله نو هغه نه رښتیا د چا خلاف وه؟ ناراض وم خپل افغان ورور وه هغه لوبه مې ګټلې وه نوم یې نشي اخیستلی؟ نه ځکه هغه لوبه ما ګټلې وه خو ناراضه په دې نو چې ما هغه لوبې ته زیات خواري زحمت نه و کړی ما څه کوم فایټ غوښته یعنې هغه ونه سو. یوې لوبې ته چې تیاری نیسي مثلا په راتلونکي کې داسې پلان شته چې ته دې په وروست کې لوبه ترسره کړي همداسې ده که نه؟ او انشاءالله. څومره تمرینات کې ورته څومره وخت زحمت کاږي؟ 1 میاشت یو نیمه میاشت 2 میاشتې د ورځې څومره تمرین کې؟ انشاءالله راتلونکي لوبې ته به تقریبا 2 میاشتې 2 نیم میاشتې عموم کې ټولو سیالیو ته همداسې؟ او همداسې نو هغه کې چې ده بیا تقریبا ورځ کې 2 ټیمو تمرین سي ان تر 3 پورې تللی سي نو انشاءالله 4 ساعتو نه تر 8 ساعتو پورې یا 7 ساعتو 6 ساعتو پورې موږ مکمل کوو 4 ساعتو کې
انشاءالله بیا به هم زحمت باسم او که هغه شپه ورځي نو هدف هم ټول دا ده څه باید خپل هیوادوال خوشحاله وساتي او راضي وساتي. د فایټ په دنیا کې د تر اوسه کوم خارجي غټ فایټر سره لیدل شوي دي ناسته پاسته شوي؟ نه تر اوسه نه ده سوی. هیله لري شاید وسي. چا سره به غواړي لومړی ځل چې غواړي شاید خروټې مخ شي ورسره په نړیوالو فایټرانو کې څوک به وي؟ نو که فل فایټ کې سي هغه نو روسي سیال باید وسي حبیب. هغه د زیاتره ورزشکارانو دغه ده ځکه هغه یو الګو ده زیاتره ځوانانو ته او تکړه ورزشکار ده. او بوکس کې د حبیب په اړه یو فایټر دی افغان واحد نشند وایي چې هغه داسې ډېر تکړه نه دی سبمیشن کې ډېر ځي پهلوانۍ ته ډېر ځي وایي هغه وهل نشي کولی ډېر که نه مثلا ولاړ فایټ نه کوي پهلوانۍ ته ډېر ځي ته څه وایې پکې؟ نو د هر چا خپل نظر ده. نو د ما څه ده حبیب په ده خوښېږي نو که هغه زیات فوکس د هغه څه ده لاندې ده نو همغه د هغه یو وړتیا ده څه داسې فایټر پیدا نه سو څه ده لاندې بونیږي یعنې هر فایټر د دنیا ښه فایټران یې څه دي لاندې بولي نو د هغه همدا یو کمال ده او همغه داسې 9-0 او استعفا یې ورکړله لوبه. مطلب د خوښې فایټر دی حبیب دی غواړي چې لومړی ملاقات د هغه سره وشي. او افغانستان کې بیا د خوښې فایټر څوک دی؟ افغانستان کې خوښې فایټر مې هوتک صاحب ده. احمد ولي هوتک. دغه په فایټ کې دې څه ډېر خوښ دی؟ هغه فایټ هره نګاه نه خوند راکوي ځکه یو میکسکار ده په ولاړه زیات فایټ کوي نو ولاړې فایټ هم رښتیا خوند راکوي. هوتک بیا ولاړې فایټ خوند راکوي یو با تجربه او تکړه فایټر. عموما ژوند کې تر ټولو نږدې ملګري دي څوک دي؟ نومونه به هم راته اخلي. ټول ملګري رانه خفه کړي. نه به خفه کېږي خو لکه ډېر اعتماد چې لري. زه هم دا وایم چې ځینې ملګرو سره په لانجه شي او ځینو سره یعنې باید څه خفه کم. یا خو ریاض حسن افغان کرکټ پلیر کلاسیک. بل به د شیر نړۍ ته لاړ شو. مطلب چاپرچل ټول رانیسي کرکټ صداقت نیازه. زه به درته دواړو کې یو وښایم زنګ به ورته وهي سمه ده او د همغې مربوط یو خدمت به پرې واچي. صحیح دی انشاءالله. نو صداقت نیازي چې درته زنګ ووهه صحیح. موبایل دې راواخله. خدای دې خیر وکړي چې زنګ به هم جګ کړي که نه بس تا راته وویلې زما ښه ملګری دی انشاءالله جګ وکړي. اواز یې ډبل اوکې که او مایک ته لږ نږدې کړي چې موږ یې هم واورو. یا الله خیر. مثلا خروډ صاحب دا زنګ وکې نه کي بیا به څه وایي؟ الو سلامونه. وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ څنګه ښه په خیر جوړ یې؟ شکر. دا څنګه ورور غوسه یې خفه یې؟ نه نه دا ورته وکړي ورته لږ صبر قربان. مې کټ کوه ورته ووایي چې زما د یو ملګري واده دی او 15 جوړه جامې دي پیسې اوس نشته بله میاشت کې به ګورو. اورې قربان اورم دلته ملګری مې ده نو د هغه د هفتې ورځ واده ده نو ما یو 15 جوړه کالي دي ورته کړي وای پیسې بله میاشت. مشکل نشته دی اته او صحیح دا وروره نو څنګه به زړه سره زړه نازړه دی وی زړه نازړه دی وی او حال دی وخر راځره ولا مشکل نشته ته واده کنه کنه مشرکه خو وخت پلون تا زه خیر سره بس مال زړه نازړه سره که زړه دی نه به نه درولم زړه دی نه اجازه ته مجبور ما
یو بیت بي وایه یو بیت راته ډالۍ راځه مشکل نشته. زه صحیح ته مې قرضدار مې راځې که نه او درځم دواړه راځئ. نه تنها درځم راځه زه صحیح اوس راځې. او لږ وروسته درځم ښه وخت رور ده منم ویل ډن ان ایکسلنٹ ډېر ښه واقعیت سره ملګري همداسې خوند کوي. څومره باور لري په صداقت؟ یعنې صداقت باندې 100% خو اوس به ورته ته هم یو څه وایي. څنګه دغه پډکاسټ به ملګري ګوري د صداقت له بیتونو راته یو دانه بیت وایه. یاره صداقت سره ډېر زیات لکه ټیم یو ځای استو څومره مې کوشش کړی دی کوم بیت وایم هېڅ مې نه زده کېږي. خوند راکوي چې دوی څومره واورم خوند راکوي څه خپله یې وایم نو هېڅ مې نه که نه علاقه شوق مې زیات څه باید شعر دوه بیته خو باید زده خو نه کېږي. بالکل بس دا هر چا خپل فیلډ دی که نه واقعیت سره بس منم دغه دی ویې منله صداقت نه اوس به ورځو جوړې به کټ کوو. ښه خروټی صاحب شخصي ژوند ته به راشو. د پادکاسټ دومه برخه ده شخصي ژوند دی دې کې به پوښتنې لږې سختې وي خو ځوابونه به اختیار راکړي. حقیقت وایي لومړی خو همدا موضوع چې واده دې کړی تر اوسه وچ کلک مجرد است وچ کلک مجرد انتخاب دې کړی کوم به انتخاب وکړو ته څه چې لکه چې بیروبار زیات وا درنو لیدونکو موږ څوک هم پوښتنه نه کوي خروټي صاحب باندې داسې بیروبار دی لکه او بس یو ښه کورنۍ به انتخاب وکړو. مثلا انتخاب درته کوي ستا هغه ځانګړتیاوې ورته ولیکه په ورقه کې څه باید ولري؟ څوک وه تللي وو خاصګارۍ ته بیا ورته ویلي هغه یې ورته ویلي چې زوی دې څه کاره دی ورته ویلي چې زوی مې الهامدار دی او ټچ موبایل هم لري. نو اوس ته څه وایې سترګې څه ډول وي قد څه ډول وي؟ یاره زما څونه نظر ده زه خو کورنۍ په خوښه مور او پلار په خوښه یې کوم د هغوی انتخاب دی ما انتخاب ده یعنې که هر سره ووتل بس قسمت دی خپل دی. مور او پلار همیشه خپل اولاد لپاره ښه انتخاب کوي. که مجبور شي د یو نږدې ملګري خلاف چې ډېر نږدې دی درته او نه غواړي فایټ وکړي خو مجبور شي فایټ به یې په خلاف وکړي یا د ملګري خلاف خو هغه چا خبره کیریر دی ورسره جوړیږي داخلي لوبې هم بندي کړي دي بیخي نه کې بیخي نه غواړم خپل هیوادوال سره او کله دی د باندې د خپل فایټ نه استفاده کړي چا سره دی جنګ کړي؟ یاره دا خبر به څوک راباندې ثبوت نه کړي چې ما جنګ کړی حوصله ډېره لوړه ده بیا خو به موږ در باندې ډاډه درځو ولې نه خو هسې نه چې موږ ډاډه کړو بس نه انشاءالله همیشه مینه خپروم که نه خروټی د ورزش نه د باندې او د بوکس د نړۍ ورهاخوا څنګه انسان دی د ځان صفت دی؟ یاره خپله به نه کوم دا به هیوادوالو کې څنګه؟ ما له خپله به د خپل ځان صفه نه کوم دا اوس ما پوښتنه کړې ده خو بیا ووایه زه ښه سړی نه یم چې صفت نه کې یو عاجز ملنګ عاجز ملنګ بوکسر فایټ ملنګي لومړی ځل چې زه ګورم او دا ثابت هڅه که نه د پاټ سره څنګه نور څه خوښې په ژوند کې د څه شي علاقمند دي چکر ملګري بنډارونه همیشه ملګري بنډار ښه ملګري چکر مکر ته زړه نه کېږي
چکر خوند راکړي خو څه ملګري نه خوند نه راکړي. څه ملګري څه هغه ارزه وي نو ملګري همیشه ځان مې ملګرو تر څنګ. د افغانستان سره به څنګه بل کوم ملک ډېر خوښ یې؟ یاره بل انتخاب په کار نه ځکه خپل وطن بیخي بیخي د خپل وطن څه در باندې ډېر ګران دي؟ وطن ټول وطن ګران وي خو د وطن خاوره هر هېوادوال د ما په زړه کې ځای لري. او که فرصت برابر شي د دومره ګرانوالي سره بل هېواد کې د ژوند ټول هغه سهولتونه درته برابر شي ځي هېواد پرېږدي؟ هېڅکله به دا ونه شي. کله درته وړاندیز شوی؟ وړاندیز سوی هم دی، کار هم سوی. د کوم ملک؟ روسیې، خو بیا هم منصرف سوی. صرف نظر د موقع ډېر کم خلکو ته برابرېږي. بلکل. خو ما ته هېواد مهم ده، باید خپل هېواد کې خدمت وکړم. که اختیار درکړل شي واک ستا په لاس کې دی، د کوم فایټر خلاف فایټ غواړي چې درته په لنډو ورځو کې جوړ شي؟ دا ځل خو اختیار ستا په لاس کې دی. اراده مې زیات دا ځل ایران ده. نه لکه فایټر نوم راته واخله چې اوس واک ستا دی، بس تا به فایټ برابرېږي راتلونکي هفتې ته یا بلې هفتې ته یا میاشت بعد، کوم فایټر غواړي په نړیواله سطحه په غټ لیول کې؟ ځکه هغه خو فرق کوي، د هغوی ریکارډ او د موږ ریکارډ تر څنګه. بیا هم هیله څه ده؟ اختیار ستا په لاس کې دی. دا که څونه فکر وکړو شاید دا فایټ ونیسي. تی نیولی شي، ستا په لاس کې دی. کوم فایټر دی چې ورته دی احساسات ډېر لوړ دي غواړي مسابقه ورسره وکړي؟ وایه خدای دې دې حیران کړي چې زه دې حیران کړم. د فایټ په دنیا کې چا سره فایټ کې تېرې دي فایټ پاتې شو ځان به ډېر بره منډې نه وخو که نه؟ او تر اوسه چې د شهید خروټي په اړه د خلکو په ذهنونو کې یو څه سم نه دي خو مشهور دی، هغه څه دي؟ لکه د شهید خروټي په اړه د خلکو په ذهنونو کې رقم خبرې ګرځي راګرځي، د مینوالو یا د افغانانو یا د نورو هېوادونو، خو شهید خروټ کې هغه څه نشته. شاید هغوی بخیلي اوسي. بلکل. او هغه هم ټول نه د ګوتو په شمار سره، نو ټول څه د همیشه ماته مینه راکوي. تر ټولو لوی سپورټر دی څوک دی په ژوند کې؟ خپله کورنۍ، مور پلار، مشر ورور. یو ورور خو دې در سره دلته هم راغلی دی او ډېر درته خوشحاله دی. که هغه راولم چېرته نو ما سره به دلته خبرې وکړی شي، مونږ ته هم زنګونه راځي وایي خروټی صاحب در سره دی، مونږ هم مېلمانه کړه. یاره فکر نه کوم خروټی صاحب که چېرته دې مینهوال داسې معلومات ترلاسه کړي غواړي تا سره مخ شي، انځورونه واخلي، ناسته پاسته در سره وکړي، حاضر یې؟ پسته ولې نه، داسې ډېر اوچت خو به نه ځي نه هېڅکله نه. که نه؟ ځکه ځینې اشخاص شته دي چې یو ځای ته رسېدلي دي بیا خپلو مینهوالو ته وخت نه ورکوي. هېڅکله باید داسې ونیسي، ځکه څه همدا مینهوال تا ته مینه درکوي، تا سپورټ کوي، نو ته هم باید دوی ته وخت ولري، دوی ته وخت ورکړي، مینه ورکړي. ښه، را به شو د پاډکاسټ درېیمې برخې ته. څه فکر کوې درېیمه برخه به څه وي؟ درېیمه برخه به کېدای شي دنه نور هم جالب او شوخ اوسي. لنډې پوښتنې او ځوابونه دي، یو به پکې راندې انتخاب یې. صحیح. یو صحیح ده؟ په بوکس کې سبمیشن یا نه؟ نه. زه خو دې نړۍ سره ډېر نه یم بلد. نه.
کوم ډول لوبې ګټلې پکې او خو ناکاوټي بل نمرې باندې تا په بوکس کې کوم ډول ګټل ډېر خوند درکوي نمره که ناکاوټ زور که تخنیک بریا که عزت درد که ماتي تر اخره درد قبله که ماتي قبله زر نه درد تمرین یو ټایم که 3 ټایمه مسابقې لپاره 3 ټایمه او کله چې مسابقه نه وي باید نورمال یو ټایم سخت مخالف که آسانه بریا که بیا تکرار کړو مخالف سخت که آسانه بریا یعنی همیش په لوبه کې غواړي یو سخت مخالف ولري که همیش غواړي آسانه بریا ترلاسه کړي نه سخت خوند ډېري که نه او چې بیا ماتې وخوري بیا څنګه وي دا خو ژوند حتما ماته او بریا دواړه ژوند کې راځي خو خواري زحمت څه وباسي انشاءالله نه به راځي فایټ د پیسو لپاره که د نوم لپاره وطن لپاره وطن نوم لپاره زما په انتخابونو کې به انتخابي نوم که پیسه نوم لپاره شاید خروټي زنده آباد هر وخت ګټل که کله کله ماتې خوړل دا ګټه خو زیاته ښایي خو داسې دا کله ماته هم ښایي ځکه د ماتې له وجې د کله ژړلي دي ماته خو مې تر اوسه نه ده خوړلې خو ماته ژوند کې حتما راځي خو هېڅکله باید ماته ونه منې بېرته باید جیګ سي بریا لپاره یو څو لوبغاړي درته ښایم هغې کې به یو انتخابې ستا د خوښې پلیران څوک دي احمد ولی هوتک که باز محمد مبارز هوتک سمی فیضی که واحد نژند سمی فیضی او کروش رجبی که مجتبی پنشیری دا باید تا په خوښه کوم نه دا باید ته ووایې تی باید ووایې دواړه کې به څه ووایم یو انتخاب که او که بیخي نه انتخابې هم خوښه دواړه ستا به تېر شو ښه صحیح ده ځکه چې دواړه خفه نه شي صرف هو او نه سره به ځواب راکړي صحیح ده ځان تر نورو فایټرانو غوره بولي نه په استعداد کې خو فرق سره کوي لکه ځان لوړ نه بولم ځکه شاید ما نه ښه ورزشکاران اوسي سترګې باید پې پټې نه کړو په استعداد ناکامۍ درته کله زړه مات کړی په ژوند کې داسې خو زړه کې زور ختم ده خو هسې بوډا به درته ښکارم زه په خپل ذهن کې د 20 کالو یم څو کالو 30 کاله او کله دې څو ګزار کړي دي یاره شاید نه اوسي
دروغ دې کله ویلي؟ دروغ شاید ویل سي. نه شاید ویل شوي نه وي. ویلي دي هو یا نه؟ کوشش مې زیات کړی نه. خروټی صاحب که ورور دې په ناحقه خلاف یې ودرېږي زه دې بیا حیران کړم. هو باید د حق طرفدار اوسو. ښه ناویلي کیسې دي د ژوند 3 داسې رازونه چې تر اوسه د هیڅ چاته نه یې ویلي او د ځان سره دې محفوظ ساتلي. نن یې درنه اورو. لږ وقفه به واخلو. سوچ کې به 3 کارونه سیس مې چاته ویلي نه وي. 3 رازونه یا کارونه چې تر اوسه د هیڅ چاته نه یې ویلي. نن یې د ناویلو کیسې په پاډکاسټ کې باید واورو. که تیر شو دی تیرې دا نسته. 2 انتخاب دي. ښه خیر زه به درته لږ اسانه کړم. صحیح. یا به د 2 داسې نفرو نومونه اخلي چې ډېر زیات بدې راځي او عادت به مو چې په دغه عادت مې بدې راځي نومونه به م اخلي او یا به راته د ژوند 3 رازونه وایي. اوسې خوند داسې وایه چې کوم یو د ډېر خوښي دا به ووایي. نه هغه دې مخکې ویلی صداقت نیازی او ریاض حسن. باندې خو مې څوک نه راځي ټول مې خوښي. بیا به راته 3 رازونه وایي پټ رازونه. کله یې چاته داسې پټه تحفه ورکړي شخصي. داسې خوش قسمته چیرې ده. داسې خوش قسمته نسته. زه دا یو راز به ووایم شاید په لنډ وخت کې مې بله لوبه معلومه شي. تر اوسه مې نه دي ویلي چاته. تاسو ته مې لوبه به چېرته به خیر؟ لوبه به مسکو کې روسیې مسکو کې. دغه دی نو یو څه مې درته درنو لیدونکو راښکاره کړل چې خروټی صاحب نو په راتلونکي کې په مسکو کې لوبه لري او ټول ورته دعاوې کوي او خدای دې وکړي چې ته ورته ښه تیاری وکړي او هېواد ته د خوشحالۍ سره راستون شي. انشاءالله په خیر سره. ښه خروټی صاحب همداسې یو څو لنډې پوښتنې به وکړو بیا به نو خدای پاماني وکړو. صحیح انشاءالله. مینه دې کړې؟ نه بیخي. کوم ډول موټر خوښې؟ تور ماډل څومره سخت جیګ ماډل هغه نه خوند. تور موټر جیګ ماډل او هغه د موټر ډیزاین. موټر جیګ موټر ماته عموما فورتینر کرکټ برخه کې د څوک ډېر خوښېږي؟ کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي؟ 3 دانې وخه فاز بالرانو کې نوین الحق، په بیټینګ کې ویو گربز رو انتخاب کن. گربز خواه یه دی مونگ طرف اوله که لو براره یه دی اقوی طرف او سپینر تو برسه سپینر که با تو انتخاب بس انتخابونه که ستا خوښه ده نو ټول ټیم د انتخاب که یو به راشد کړو او یو نبی دا څلور انتخاب. هغه یو شعر ویلیو چې زه یو شعر ویم بیا یو 2 بیت دی بیا یو غزل دی بیا یو نظم دی کیسه وګړه اخر کې ورته ویلي
هغه د سار بانګ هم د سره به ووایا نو زه اوس هم ایستم دا لوبغاړي خې اخر بس ټول لوډل راکتار کا دا څلور مې ښه انتخاب وکړو کنه دا به د هیوادوالو ټول خوښ شي په اوسنیو اتلانو کې چې د هیواد لپاره ډیر زیات پرمختګونه راوړي دي هیواد کې ډیر زیات سوکالي راوړي ده د اوسنی حکومت کومې څیرې ډیر خوښیږي د اوسني حکومت څیرې زیات محبوب ده خلیفه صاحب ورپسې ځوان وزیر دفاع مولا یعقوب مجاهد صاحب او دریم مشران کې کنه نور ارس هر څوک چې ستا خوښي په اوسني نظام کې په اوسني حکومت کې دریم انتخاب مې څه ده امین جان فتح الله رښتیا څه هیواد لپاره ډېر څه کړي او لا لګیا او د هغه لیدل د هغه مجلس نو دا یو خوند دي او که څومره یې وګورم نو کم ده ښه په وروستیو کې مایک او کیمرې ستا په خدمت کې دي څه ارمان دې په زړه پاتې دي څه داسې ویل دي په زړه پاتې چې غوښتل دي هیوادوالو ته یې ووایي خو لا تر اوسه دې نه دي ویلي او نن به یې وایي هیوادوالو ته مې پیغام دا ده چې هېڅکله منفي پسې مه ځئ همیشه مثبت فکر باید دا وطن زموږ خپل کور ټول باید د ژمن پاتې شو او ناهیلي نه شو نو ځکه موږ هر یو په خپله برخه کې استعداد لرو باید خپل استعداد نه ګټه واخلو ځان په قدر پوه شو نو انشاءالله که نن ورځ ترخه وي نو انشاءالله سبا خوږه ورځ هم ژوند کې راځي نو دوی ته مې پیغام دا رسه ناهیلي کېږئ خواري زحمت انشاءالله بس خپل هدف ته به رسېږي او دا وطن به په ګډه سره جوړ ډېره زیاته مننه خروډی صاحب کور ودان چې په دومره مصروف وختونو کې دي خپلې قیمتي شیبې موږ ته رابېلې کړي او زموږ بلنه مو ومنله راغلی او موږ سره مو په ناویلو کیسو پاډکاسټ کې د خپل ژوند ناویلې کیسې او رازونه شریک کړل ډېره مننه زیرک صاحب چې موږ ته وخت راکړه رښتیا چې یو ښه خپرونه وه او خوند مو ترې واخیست کور ودان خو یوه خبره چې ډېر رازونه دې رانه پکې پټ کړل که نه خو خیر په راتلونکي کې بیا هم زموږ سره به وي موږ له تاسې سره یو انشاءالله راځو به بیا به هم پاډکاسټ کوو خدای دې وکړي چې له مسکو له بریا سره راستون شي بیا به انشاءالله سره کښېنو درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کور مودان دا و د نن پاډکاسټ چې د فایټ او په فایټ کې بیا د بوکس د نړۍ د اتل او راتلونکي ستوري شهید خروډي سره مو درلود تر بیا و بل پاډکاسټ ښې چارې